کوم مدلي هغه وزیرستان کې ده. یو ښه فنکار او ښه اداکار میراوس چې د هغه تازه ترین اپډیټ تاسو ته درکوم چې هغه بالکل بیخي داسې بیمار شوی دی چې مرګ ته نږدې دی او د هغه دغه بیماری چې د ډیر زیات پښتانه خفه کړي دي، ډیر زیات پښتانه چې دی هغه سره ډیر زیات خفه دي، خو د هغه چې کومه بیماری د هغه د څه د وجې ده او هغه اوس په څه حال دی، دا ټول هر څه په تاسو دلته وګورئ. درنو دوستانو، هسې خو که موږ تاسو وګورو د میراوس نه وړاندې نور ډیر داسې فنکاران چې کوم هغوی هم په دغسې سختو سره اخره کې لاس او ګریوان شوي وو، اوس مهال میراوس هم همدغسې مشکلاتو سره لاس او ګریوان دی چې هغه په حیات آباد میډیکل کمپلیکس یعنی ایچ ام سی کې اوس مهال د بیماری په بستر باندې پروت دی. ویل کېږي چې هغه ډیر زیات بیمار دی، د هغه بیماری هم د شوګر او یا داسې نور مختلف قسم بیمارو د وجې ده او د هغه چې کوم ډاکټران دي هغه وایي چې علاج یې شروع دی خو هغه خبرې هم نه اوري. یعنی په دغه دوران کې د هغه سره انټرویوز هم شوي دي، خلک ورځي د هغه نه ریکارډینګونه کوي یا انټرویوز ورسره کوي خو هغه صحیح طریقې سره خبره نه اوري. او بل اړخ ته هغه خلک چې دته ورځي د نه انټرویوز اخلي په کار ده چې هغوی څه مالي مرسته هم ورسره وکړي، ځکه په یوازې انټرویو باندې به هغه څه وکړي د هغه پرې هېڅ هم نه کېږي. د دې نه وړاندې هم هغه سره یو څو کاله وړاندې یو چا انټرویو کړی وه چې میراوس پکې جړلي هم وو، خپل فریاد یې د ولس ته د عوامو ته وړاندې کړی و چې ما د عوامو په مخ باندې همیشه خنداګانې راوستې دي، دا عوام ما خوشحاله کړي دي خو اوس مهال د عوامو زه پرېښودم ویې غورځولم او ما ته لاس نه راکوي. نو یقینا د یو فنکار یا د یو داسې سړي چې هغه ټول عمر د پښتنو په مخونو خندا راوستې ده، هغه ته بیا اخره کې داسې لاس نه ورکول دا ډېره لوی د هغه بې حرمتي یا بې عزتي ده. په کار ده چې هغه سره کلک ودرېږي، موږ میراوس سره کلک ولاړ یو او په کار ده چې د هغه مرسته وشي او هغه سره هر قسم د هغه لاسنیوه وشي. نو که تاسو ما سره متفق یې ویډیو ضرور لایک کړئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ، وخت په وخت په تاسو سره په آینده کې هم نوې ویډیوګانې تازه ترین اپډیټ او معلومات شریکوو. د ویډیو د کتلو مو یو جهان مننه، خوشحاله اوسئ، د خپل ځان خیال ساتئ.